د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. درنو او عزتمندو دوستانو، په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله ده چې تر دې مهاله مو د هیلو وړانګه ډرامه اورېدلې وي. تاسو به په تېره برخه کې اورېدلې وي چې سنګین نوی کور جوړوي. د سنګین مور او پلار د خپل نوي کور په لیدو ډېر خوشحاله شول او د ویاړ احساس یې وکړ، ځکه چې هره مور او پلار د خپل اولاد پر نیکو اعمالو او پرمختګ خوشحالیږي او د خدای شکر ادا کوي او له دغې پیرزوینې مننه کوي. هو، عبادت غوره عمل دی، خو د مور او پلار خدمت او اطاعت هم تر عبادته کم نه دی. چا چې د مور او پلار دعا اخیستې، په دواړو جهانونو به سر لوړی وي. زما کور پتا جنت دی، ما لپاره فرښته یې، ژوند له تا نه عبادت دی، ته د ژوند د غره چینه یې، مور خوږې مورې. یاره خوشحال کاکا، د ژرندې د وټي جوړول خو ډېر دروند کار دی. الله عاشقه ګله وایي چې اوښان ساتې دروازې به هم لوړ ږدي. یاره خوشحال کاکا، دا تیږې ډېرې درندې دي. زه چې دغه وټی به مو د وړو تیږو جوړ کړی و که د وړو تیږو وټی سیلاب ته نه تم کېږي. چې سیلاب راشي له ژرندې سره به یو ځای یوسي. دا خیالي څه شو؟ خیالي ادبې هغه دی، د ویالې په غاړه ناست دی او اوبو ته وړې وړې تیږې ورغورځوي او له ځان سره خاندي. ته ورغږ که چې راشي. سمه ده، زه به ورغږ کړم. والک خیالي ګوره، تا ته وایم تا ته چېرته راغلی؟ هسې د ویالې په غاړه ناست دی لکه چې ساتیرۍ ته راغلی. دلته راشه. عاشقه نارې مه وهه، دلته د ویالې په اوبو کې مې خپل مخ کتلو، درځم دغه ده. زوړه وره راځه ښه ده، مخ په آینه کې وګوره. آینه رانه ورکه ده. خیالي ګله بانې مه کوه، راشه. د عاشق د سلمانۍ بکس له آینو ډک دی، مخ به دې وروسته پکې وګورې. خوشحال کاکا دا دی درغلم. خیالي ګوره تا ته وایم وراره، په دغه لاره کې دغه پرته غټه تیږه هم در سره راواخله. ښه ده، را دې خواته یې که. آفرین، شاباس، وایم بهادر ځوان یې ته. عاشقه دا وایه چې دا تیږه چېرته کېږدم؟ راکه خوشحال کاکا ته یې ورکه چې د ژرندې پوټي کې ولګوي. خوشحال کاکا دا تیږه در واخله چې ډېره درنده ده. واخله. شاباس رایکه، دا به دلته ولګوم. یاره خوشحال کاکا، دا چنارګل هم پسې د انځرګل شو. هغه به هم راشي. تاسو ته د روژه ماتې غم کوه. ویلې نن ښه مزهداره ښوروا او نرۍ وریجې پخوم. چې داسې در وری خیالي ګله، راځه نستوړي بډ وهه چې ښه ځانونه ستړي کړو چې د ډوډۍ په خوند پوه شو. یاره عاشقه دا خپله ګېډه ډېره در باندې ګرانه ده. تا خو لکه چې بیخي خولې ته قلف اچول، یوه مړۍ هم ګېډې ته نه ورتېروي. عاشقه څنګه داسې له خندان اشنا یاست لکه چې د وریجو وږمې در باندې لګېدلې دي که څنګه؟ یاره چنارګله چې دومره غټې غټې تیږې پورته کوو نو نرۍ وریجې خو رانه جار شه. که بد مې ویلې؟ ډېر ښه دي ویل، وایم دارو موشه، نام خدای دې وي، ډېر کار مو کړی دی. رښتیا چنارګله هغه ورځ دې ویل چې د ډاکټرانو خبرې ښې در لګېدلې دي، یو نوي کار ته دې ملا تړلې ده، هغه دې څه یادوله؟ وایم کور دې له غلې ډک شه خیالي ګله، ښه چې دا خبره دې را یاده کړه. ما ویل چې د ژرندې تر څنګ به یو ښه ښایسته کناره جوړوو
خوشحال کاکا که بد مې وویل نه ډېر ښه دې وویل چنارګله. دا خو دې ډېر ښه فکر کړی دی چې کناراب جوړ کړو د ډاکټرانو په خبره د ډېرو مرضو به په امان شو. صبر داسې جامې به درته جوړې کړم چې خلک به ورته حیران شي. ملالۍ دا بیا څنګه له ځانه سره غږېږي او خوشحاله یې؟ شبنم رندارې له ځان سره نه غږېږم. نو له چا سره غږېدې؟ دلته خو نور څوک نشته. ولې نشته؟ دا نانځکې او ناوکۍ نه ګورې؟ ښه له نانځکو سره دې غږېدې. څه دې ورته ویل؟ ورته ویل مې چې ښکلې جامې به درته جوړې کړم. دا جامې نو نانځکو ته جوړوې ها؟ او ته راکړه چې زه یې وګورم چې څنګه دې ګنډلې دي. ها دا دې وی ګوره. نام خدای دې وي دومره ښکلې دې ګنډلې دي چې څوک به باور هم ونه کړي. ورېندارې دا خو مې له تا نه زده کړې دي. نو ما خو یې 10 ورځې د ټوټو ګنډل در وښودل، ته خو په همدې 100 ورځو کې پوره خیاطه شوې. شبنم دا بیا څوک خیاطه شوه؟ صدقې ترورې ملالۍ یادوم. څه شي ګنډلې دي چې دومره صفتونه یې کوي؟ ته وګوره خپلو نانځکو او ناوکیو ته یې څومره ښکلې جامې ګنډلې دي. ګمان نه کوم چې دا به ملالۍ ګنډلي. زه خو وایم چې دا به تا ورته ګنډلي. مورې ما پخپله ګنډلې دي. شبنم ملالۍ رښتیا وایي؟ هو ترورې باور وکړه که ما به یوه بخۍ ورته پې تېره کړې وي. وې زما هوښیارې لورې ملالۍ ګلې، دا خو د یو لاس د سرو زرو دی بل د سپینو. همداسې ده. په ماشومانو کې مې داسې ماشومه نه ده لیدلې چې په 100 ورځو کې دې په خیاطۍ کې دومره تکړه شي. چې داسې ده نو ملالۍ به پوره خیاطه شي. زه وایم چې اوس به هم د ماشومانو جامې خو وګنډلی شي. خیاطي د همدې لپاره یادوم چې د ماشومانو جامې وګنډم. نو د ماشومانو جامې د څه لپاره زده کوې؟ شبنم رنداره مې پوهېږي. ملالۍ ستا په خبره ونه رسېدم. ځه هسې وایې ښه پې پوهېږې. باور وکړه سر مې نشو پې خلاص. مورې ته مې زما په خبره ونه پوهېدې؟ خو ته دې پوره خبره وکړه چې زه او شبنم دواړه پې وپوهېږو. چې د ورېندارې مې ماشوم پیدا شي زه به ښکلې ښکلې جامې ورته ګنډم. مورې مور دې جار شه. څه دې ویل امیده زویه؟ داسې لږه لږه خټه راخله چې ستړې دې نه کي. نه زویه نه مې ستړې کوي دو نظر. ها دا خټه واخله زویه چې زه نور هم بیا راوړم. مورې چې دا اشپزخانه یو ځل اخېړ کو بیا به نورې کوټې هم اخېړوو. امیده زویه انشاءالله هر څه به وشي چې زموږ او ستاسو اخلاص وي نورې کوټې به هم اخېړ کړو له خیره. مورې دې خټو ته لږې نورې اوبه ور ګډې که چې خټه پسته شي. سمه ده زویه صبر چې د اوبه راواخلم چې پلار به دې چیرې تللی وي. په کلي کې څه خبره وه له کلیوالو سره یې مرکه پې کوله. پلار دې مجیبه سړی دی خپل کار پرېږدي او د کلیوالو کار ته ورځي. مه کوه مورې زموږ په کار کې به هم خدای برکت واچوي. ښه ده چې د پلار مې ټول کلي ته خیر ورسیږي. او زویه ته هم ښه وایې پلار دې د کلي ملک دی باید دی چې د کلي ولس لپاره خو د خیر کار وکړي. نو بالکل مورې دا د ډېره ښکلې خبره وکړه. هغه دی پلار دې هم راغی. واه واه نام خدای دی وي. سړی مې شه د امید پلاره ژوندی اوسې. دا اشپزخانه مو څومره ښکلې اخېړ کړې ده. دا خو ډېره ښکلې ښکاري. دا خو مو سپینه خاوره ورته راوړې وه چې هم به پې کوټې اخېړ کړو او هم به سپین رنګ واخلي. خدای دې تاسو ته اجر درکړي. خیر اوسې. امیده زویه. ها څه وایې پلاره؟ ته به ستړی زوی جانه دا پاتې به یې زه اخېړ کړم. نه پلاره اوس دومره نه ده پاتې چې مور مې په کار کې را سره وي بیا نه زه هېڅ په ستړیا نه پوهېږم. وای جوړ دې شمه زویه. ښه او خدای دې سوری تل ستاسو په سر ولري. امین. او خدای دې ستا سیوری هم تل زموږ پر سر ولري. امین. اول به مو دا نورې کوټې اخېړ کړې وې بیا به مو وروسته اشپزخانه اخېړوله. پلاره په دې کې زما 2 مقصده وو ځکه مې اول د اشپزخانې په اخېړولو پیل وکړ. هغه څنګه زوی جانه؟
اول خدا چې اشپزخانه تر نورو کوټو وړه ده، اخیړول یې آسان و. بله دا چې اشپزخانه د پخلي ځای دی، باید دی چې د پخلي ځای تر ټولو مخکې پاک او صفا وي. امید ښه وایي، اشپزخانه خدا د اخیړ شوه، دا نورې کوټې به هم له خیره زر اخیړو. په نورو کوټو کې به زم در سره مرسته وکړم، تر تاسو به ډیر کار کوم، ځکه چې نن مې تاسو سره هیڅ مرسته ونه کړه. خیر اوسې. خیالي ګله، تو ګوره چې په کلنګ وهلو کې خو به بد نه یم. یاره چنارګله، وایم داسې کلنګ وکې چې په تیږه ولګېږي، سرې سپرغۍ ترې پورته شي. چنارګله منم دی، دا ځای دې ډېر مناسب ځای ټاکلی دی. یاره عماد خانه، زړه مې دی چې په دې ځای کې داسې یو کناراب جوړ کړم چې تاسې به هم ورته حیران پاتې شئ. چنارګله، ما هم په کور کې کناراب جوړ کړ، که په ټول کلي کې جوړ شي، د ډاکټرانو په خبره کلیوال به له مرضونو په امان شي. چنارګله، چې د روزګار شم زه هم لاسته ته درځم، تشویش مه کوه. عاشقه، ته د خپل کار کوه، له ما سره د خیالي او عماد خان غوندې تکړه ځوانان شته. اوه ماته مصیبته تا ته وایم، ته نه ګورې چې چنارګله ستړی شوم؟ کلنګ ترې راواخله. واه عاشقه، د خلکو ویښتان جوړوه، هسې نه د بیاتي په څوکۍ سرونه او غوږونه زخمي کې. ماته مصیبته، عاشق هم بد نه وایي، روژه ده آخر، ته راواخله دا کلنګ چې چنارګل ستړی شو. نه خیر دی، دومره نه یم ستړی. څنګه نه یې ستړی؟ ستا د مرۍ ته راغلې ده او ته لا وایې چې نه یم ستړی. واخله همته مصیبته، کلنګ ترې راواخله. نو کلنګ ته ولې نه اخلې چې په ما امر کوې؟ ما مخکې لاسونه پکې تڼاکې کړل، اوس ستا وار دی. چې داسې ده نو چنارګله خوښه چې زم لاسونه پکې تڼاکې کړم. دغسې لږې مات وکړه، ماته مصیبته، د تڼاکو غم مه کوه، د چنارګل د لاس غوړه شوروا چې وخورې، د لاس تڼاکې به دې ټکورې شي. ګوره، دغه ځای زه ژوروم چې دا ځای مې جوړ کړ، بیا به خیالي کلنګ اخلي او کار به پې کوي. وایم چرت مه خرابوه، خیالي ګل د کار بنګړی دی، داسې په شرنګ کې به درته کار وکړي چې ستا به هم خوښ شي. دغسې همته مصیبته، لږ د خپلو غړو زکات وباسه، په اخلاص کار وکړه، او خدای به دې په ژوند کې برکت واچوي. آفرین. عاشقه، ته به ډېر نصیحتونه نه کوې ښه، خپل وار به تم تېری. خپل وار به خود تېروم، دا دی د خلکو ویښتان مې در جوړ کړل، اوس راغلم چې چنارګل سره مرسته وکړم. همت خانه، ته راکړه دا کلنګ چې ته هم ستړی کړی وله. زه خو وایم چې کلنګ به عاشق ته ورکم چې په بدن کې لږه وینه وګرځي که څنګه. نه نه، چې کله زه ستړی شوم بیا به عاشق هم را میدان ته شي. وایم کور دې له غلې ډک شه خیالي، زه خو وایم چې په عاشق به ډېر کار نه کوو. ولې به یې نه کوه؟ ولې ملې نه غواړي، دا یو عاشق خو دې په موږ او تاسو کې نازولی وي. هو دا خبر دې بیا منم، د نازولو قدر په کار دی. هغه دی، کاکا خوشحال هم را روان دی، خدای دې وکړي چې دا ځای او زموږ کار یې خوښ شي، هسې نه چې پکې خور راوباسي. قدرمنو عزیزانو، خپلو وړو ماشومانو ته د هغوی د غوره راتلونکي لپاره نوي هنرونه ور زده کړئ، څو په ژوندانه کې بریالي اوسي او د بریالیتوب لپاره تل هڅه وکړي. د خلکو په خبرو پسې مه ګرځئ، ځان ته موخې وټاکئ او په خپلو موخو پسې ونښلئ، څو هدف ته ورسیږئ. خوبونه د هغو رښتیا کیږي چې خوب ویني. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه. د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.